وزارت زراعت ورسره د همکار مؤسسې په ترو باندې په افغانستان کې پروژې تطبیقوو. نو دا مختلفې دي، په دې کې مثلا ښارونه هم راځي، په دې کې کلیوالې ساحې هم راځي، په دې کې مثلا ولسوالۍ هم راځي، په دې کې مثلا مختلفې پروژې دي، په دې کې د آبیارۍ سیسټمونه دي، په دې کې چکډمونه دي، په دې کې مثلا د باغدارۍ مثلا د تجارتي باغونه جوړول دي، په دې کې مثلا نور مختلف مثلا پروژې دي چې په افغانستان کې په کلیوالي ساحې کې تطبیق کیږي او خاص کر موږ هغه پروژې ته ډېر زیات چې هغه ډېر زیات انکشافي وي. نو په دې بنیاد باندې الحمدلله تقریبا د اوبې د ښه مدیریت لپاره چې ګډمو په رابطه باندې موږ ډېر زیات کوشش هم دا دی چې د اوبې ذخیرې جوړې شي، بندونه جوړ شي، کانالونه جوړ شي او مثلا د دې نه ښه استفاده وشي. خپله الحمدلله مثلا وزارت زراعت خپله مثلا کوریات تولیدوي او کوریا هم تقریبا خلکو ته ورکوي او په خپله مثلا په خپله هم کوي. نو د دې مؤسساتو سره هم په هماهنګۍ باندې کار مثلا ماته. هر کال د پسرلي ښکلي او هیله بښونکي موسم پر رسیدو سره کروندګر، بڼوال او عام خلک د نیالګیو بیلابیلو ډولونو کینولو ته تیاری نیسي. نیال پلورونکي د پسرلي د موسم پر رسیدو سره روزل شوي نیالګي د پلورلو لپاره ښارونو ته راوړي او په بیلابیلو سیمو کې د پلور لپاره ښکلی او منظم ځای برابر کړی وي. در طول یک 30 سال میشه که این فروشی وظیفه ما هست، فروشی میکنیم ما دمی گرد چمن و پل باغمومی و پل محمود خان دمی جا فروشی میکنیم و میکنیم. یعنی میجی نیال آوردیم، نیالای هر رقم، نیال میوه و غیر میوه و نیالای خوب نیالا، یعنی میجی میخوایم که سودا کنیم و فروش برسانیم. نیالا رو از فارما میاریم، از چی میاریم، کار زمین میاریم، از پروان میاریم، از کاپیسا میاریم، از شمالی سرای خوجه خود ما و وطن خود میاریم تا که از هر رقم نیال میوه از سیب و ناک و انار و انجیر و دیگه باب نیالا از فارما میاریم سیب. که څه هم د نیالګیو پالل خورا ستونزمن کار دی، ډېرې خوارۍ او زحمت ته اړتیا لري تر څو ښه وروزل شي او د کرنې لپاره چمتو شي. همدا خواري د نیال پلورونکو د ګټې وټې لاسته راوړلو وسیله ګرځېدلي. که د نیالګیو په کینولو کې خولې توی شي نو تمه شته چې په راتلونکي کې سیوري ته دمه شو. مدت 55 سال میشه که ما در نیال فروشی بیادر دسته داریم، شریک هستیم، کار میکنیم با هم به خاطر سرسبزی وطن خود. ولی از پغمان میاریم، از قرغه میاریم، از جلال آباد میاریم، از لغمان میاریم، از طرف لوگر میاریم، از طرف بیادر کاپیسا بیادر پروان میاریم. هر جایی که نیال خوبش هست ما میفهمیم میریم میاریم. و علاقه جفتن مردم با سرسبزی داره که بداریم نوجه و مورپانگ یار میبرن میشونن. کسی دادن رای بیادرجان شیر عمومی دان تعمیر خود، کسی با مابین تعمیر خود. خب مقصد مفید است هر کس که بتونه که از قدرتش برسه که 10 تا نیال بخره، 10 تا نه 5 تا 2 تا بخره غنیمت است. وطن ما سرسبز میشه. بیادرجان شیری توجه کل باید که سرسبزی وطن باشه. گفتنی من بینیمی با کل برادرها و همشیرها که بیان با سرسبزی وطن خود کوشا باشن، دست با هم بتن، بعد تا یک جای گل پر به خاک آلود باشه، همونجا یک سبزکاری کنن، یک 4 تا نیال بشونن که بعد خوشنمایی شب خوبی شود.